دا الله تبارک و تعالی لوی احسان پر موږ او تاسې باندې دا الله جل جلاله دین دا عظیم دین دا د عظمت دین دا د برکت دین دا چې موږ او تاسې ته الله را نصیب کړی دی دا یوازې او یوازې د الله تبارک و تعالی احسان دی پر موږ باندې دا د الله مهرباني ده چې په عربونو انسانانو کې الله جل جلاله د خپل دین دپاره موږ او تاسې خوښ کړو داسې یو عظیم دین چې د دې دین په کولو باندې د انسان د دنیا او د آخرت خیر او عزت په نصیب کیږي او د دې دین په پرېښولو باندې د انسان دنیا او آخرت خرابیږي دا د الله جل جلاله احسان دی دا د الله مهربانی ده دا د الله جل جلاله فضل دی چې چاته یې ورکي زما ورونو په دنیا کې ډیر د قدرت خاوندان ډیر د لوی منصب خاوندان ډیر د لوی درنو مالو خاوندان ډیر د لوی وطنو جایدادو خاوندان ناکامه سوي دي او د هغوی نوم او نشان ورک سوی دي خو بیا هم په دغه دنیا کې د دې دنیا پر مخ باندې ډیر غریب خلک ډیر ګمنامه خلک ډیر بې سرمایې او بې مال او بې جایداده خلک ډیر له خپل قوم ورک خلک الله تبارک و تعالی لکه د څوارلسم سپوږمۍ داسې ځلولی دي الله تبارک و تعالی هغه عزت هغه قدر او منقبت ور نصیب کړی دی چې انس او جن پر دې باندې شاهدي وایي چې دا لوی خلق دي دا د کرامت والا دي دا د عزت والا دي دا د عظیم مرتبه خلق دي زما ورونو په قرآن عظیم شان کې الله تبارک و تعالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى اے حبیبا دا قرآن ما ندی نازل کړي پر تا باندې د دې دپاره چې دا تا په ستړیا کې واچي او په تکلیف کې دی واچي زما ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا معلومېدله چې کامیابی خیر او عزت هغه د الله تبارک و تعالی په عبادت کې دی د الله جل جلاله په رضا کې دی د دنیا خوشحالي او د آخرت خوشحالي دا یوازې او یوازې د الله تبارک و تعالی په فرمانبرداري کې